بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب څلورم لوست ته. مونږ په حساب کې لومړی د هغې په تعریفونه د حساب تعریف د ریاضیاتو ډولونه همداسې طبیعي عددونه تعریف کوو. د هغه مخکیني درس کې دریم درس کې مې د هغې د طبیعي عددونو ډولونه وویل. نن له خیر راځو په څو نورو خبرو باندې چې هغه به زده کړو. هیله ده چې درسونه مسلسل در سره وګورئ او نور درسونه چې خوښیږي او غواړئ درسونه زده کړئ په یوټیوب چینل کې ټول شته. پلی لیستونه ځان ته پلی کوئ، هماغه سره تر اخره پورې ګورئ. کوم ځای کې چې مشکل سوال در سره مخ کېږي سي سوال ماته رالیږئ، انشاءالله په ډېر زر وخت کې لږ وخت کې به انشاءالله دغې سوالونو جوابونه هم در ورسوم. ګران زده کوونکو، نن موږ راځو نوي درسونه وایو. نوي درس زموږ څه ده؟ اولین عنوان چې موږ دلته وایو هغه د طبیعي عددونو یا د عددونو پرتله کول دي. نو لیکو د طبیعي عددونو پرتله کول. د طبیعي عددونو پرتله کول څه معنا ورکوي؟ یعنی مقایسه کول. دري کې ورته مقایسه وایي، موږ پښتو کې ورته څه وایو؟ پرتله وایو. یعنی پرتله کول دا معنا چې موږ دوه عددونه چې کله موږ ته راکول کېږي موږ ګورو چې کوم عدد لوی ده کوم عدد کوچنی ده. همدا چې موږ معلوموو کوم عدد لوی ده کوم کوچنی ده یا کوم حالت کې دي مساوي دي یا مختلف دي فرق لري، نو دغه حالت ته څه وایي؟ پرتله کول وایي. دغه پرتله کول لپاره ګران زده کوونکو همیشه لپاره د تل لپاره دوه خبرې په یاد وي. عددونه چې موږ ته راکول کېږي، دوه عددونه چې موږ ته راکول کېږي دا به دوه حالته ولري. یا به دا دواړه عددونه چې موږ ته راکړي دي دا به یا دواړه مساوي وي او یا به دا دواړه نامساوي وي. یا به څه وي؟ نامساوي وي. یا به مساوي وي دواړه او یا به څه نامساوي وي. دغه دوه عددونه چې موږ ته راکول کېږي چې واخلئ تاسې پرتله کړئ، وایي ګورئ مقایسه یې کړئ. صحیح ده؟ موږ دا په یاد وي چې یا به دواړه مساوي یا به نامساوي. که چیرې دواړه مساوي نو د هغې لپاره به دغه علامې نه استفاده کوو، د مساوات علامې نه استفاده کوو. صحیح ده؟ دغه علامه ده. او که چیرې نامساوي یو بل سره مساوي نه وي نو د هغې لپاره به دغسې علامې نه استفاده کوو. صحیح ده؟ مثلا که دوه عددونه موږ ته راکړي چې څلور، صحیح ده، او بل څلور، نو دا دواړه موږ ته وایي چې تاسو واخلئ څه کوئ؟ طبیعي عددونه دي، واخلئ پرتله یې کوئ چې کوم عدد لوی ده کوم کوچنی ده. موږ ګورو چې دواړه یو شانتي دي، دواړه یو رقم دي، نو موږ د دغه علامې نه استفاده کوو. څلور مساوي دي څو سره؟ د څلور سره مساوي دي. یا موږ ته وایي چې پنځه ده د خوا پنځه دي، دا دواړه یو بل سره څه دي؟ موږ یې مساوي دي، دغسې علامه استفاده کوو. یا موږ ته وایي دولس ده د خوا مثلا لیکو دولس ده، نو دې دواړه یو بل سره څه دي؟ مساوي دي. ګران زده کوونکو، یا خبره خو رسېدې که نه؟ همداسې که چیرې دوه عددونه یو بل سره مساوي نو د هغې لپاره دغه علامه ده چې دې علامه کې کوم عددونه چې که چیرې عددونه د عددونه چې موږ ته راکړي دي که چیرې دې دواړه فرق ولري نو د هغې لپاره دغه علامه دې علامې استفاده کوو. لوی عدد همیشه په یاد لوی عدد چیرته راځي؟ لوی عدد د دې خولې ته راځي او کوچنی عدد یې چېرته راځي؟ نوکې ته راځي. دلته یعنې کوم عدد چې کوچنی نوکې ته راځي. مثلا که موږ ته وایي چې پنځه او دوه، صحیح ده؟ او دلته خو پنځه لوی ده او دوه کوچنی ده، نو دا خوله به کومه خوا راوړئ؟ د پنځو خواته. یعنې پنځه لوی ده د څو څخه؟ د دوو څخه. داسې ویل کې پنځه لوی ده د دوو څخه، یا برعکس وي که هغې خوا نه وایي دوه کوچنی ده د څو څخه؟ د پنځو څخه. صحیح ده؟ یا موږ ته وایي لس او دلته لیکي شل. اوس موږ پوهېږو شل لوی ده د لس څخه، نو خوله اخوا لیکو، یعنې په دې شکل. لس کوچنی ده د څو څخه؟ د شل. شل لوی ده د لسو څخه. یا پنځه ده او دلته مثلا موږ ته وایي راکوي اووه، نو اووه لوی ده نو لوی د اخوا خوله لیکو دغسې. یا موږ ته لیکي چې دولس ده د خوا لیکو دیارلس، بیا هم خوله د خوا. یا لیکو چې شل ده دلته لیکو نولس ده، نو دا عدد لوی ده خوله د خوا. سمه شو؟ پوه شو انشاءالله. دغسې نو موږ طبیعي عددونه یو بل سره څه کوو؟ پرتله کوو ډېر په سادګۍ باندې، او دا عددونه ګورو چې کومې لوی ده کومې. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس خو تاسو د طبیعي عددونو په پرتله کول باندې پوه شوئ. اوس چې بله خبره موږ به زده وي هغه څه ده؟ هغه عبارت ده د طبیعي عددونو طبقه بندي ده. طبقه بندي ده. صحیح ده؟ په طبقو یې ویشو. عددونه هم په یاد وي ګرانو زده کوونکو چې تل له پرسول چې موږ ته راکول کېږي په درې طبقو باندې ویشل کېږي. موږ درې طبقې لرو چې لومړۍ طبقه ځان ته نوم لري، دویمه طبقه ځان ته نوم لري، درېیمه طبقه ځان ته نوم لري، څلورمه طبقه ځان ته نوم لري. دا نومونه باید زموږ زده وي. کله چې نوم زده وي بیا موږ هم عدد ویلی شو، هم عدد څه کولی شو؟ لیکلی شو. یعنې ټول کارونه موږ ډېر په سادګۍ باندې کوو په دې باندې چې موږ طبقې زده دي. صحیح ده؟ نو موږ طبقې په حساب کې طبقې خو ډېرې زیاتې دي، خو هر درې دانې شروع چې کوو لومړۍ طبقه موږ یعنې داسې لرو، داسې طبقې ویشو. یعنې دا یوه طبقه، دا دویمه طبقه، دا درېیمه طبقه، او دلته فرض مثال څلورمه طبقه، دا څلورمه طبقه. خط کشکاږو، دلته خط کشکاږو. نور لومړۍ طبقې ته څه وایي؟ د احادو طبقه ورته وایي. د احادو طبقه ورته وایي.
او دویمه طبقې ته د زرو طبقه وایي یا د زریزو طبقه څلورم ته چې وایي میلیونو طبقه دریمه ته چې میلیونو طبقه د میلیونو طبقه او د څلورم طبقې ته چې وایي د میلیاردو طبقه صحیح ده موږ دغسې هغه لرو یعنې موږ لومړۍ طبقه احاد دی یویز چې ورته وایي یویز که نه یویزو طبقه صحیح ده یا د احادو طبقه چې دا طبقې هر کم بیا په خپل ذات کې په درې طبقو باندې ویشل کېږي مثلا د احادو طبقه یویز طبقه د زریزو طبقه لرو د میلیونو طبقه لرو او بیا د میلیاردو طبقه لرو چې دې ته بیلیون هم وایي مثلا په یوټیوب کې تاسو لیدلی وي چې موږ میلیارد نه لرو میلیون لرو بیا بیلیون لرو یعنې دا یو فرانسوي عددونه دي افغانستان کې هم ډېر استعمالیږي نو میلیارد همداسې زده وي صحیح ده اصلا بیا میلیارد ته بیلیون هم وایي یعنې دواړه یوه خبره ده که بیلیون وایي او که میلیارد وایي دواړه یوه خبره ده خبره خو رسېدې که نه دا هره طبقه چې دا زده کوونکو په یاد مې چې په درې نورو طبقو باندې ویشل کېږي مثلا دا احادو یویز طبقه ده نو یوه طبقه دویمه درې طبقې لري دا هم چې زریز طبقه ده یوه دوه درې طبقې لري دا هم چې د میلیون طبقه ده یوه دوه درې طبقې لري او دا هم چې ده درې طبقې لري یو دوه او درې دغسې درې طبقې باندې ویشل شوې ده صحیح ده چې دلته دې ته چې وایي دې ته یویز وایي یویز یعنې کوم عدد چې موږ ته راکول کېږي موږ یویز بیا دلته چې وایي دلته چې وایي لسیز ورته وایو او دلته چې وایي سلیز ورته وایو یویز لسیز سلیز دلته بیا چې وایو زر یعنې دلته هم یویز ده یعنې یو ده یو زر ورته وایي دلته لس ورته وایي لس زره که نه موږ وایي یو زر یا زر دلته لیکو لس زره دلته چې لیکو سل زره دلته لیکو یو میلیون دلته لرو لس میلیونه او دلته لرو سل میلیونه دلته لرو فرض مثال چې یو میلیارد یو بیلیون او دلته لرو لس میلیارده او دلته لرو سل میلیارده په دغسې شکل خبره خو رسېدې که نه د طبقې باید موږ زده وي کله چې یو عدد راکول کېږي مثلا موږ ته ویل کېږي چې پنځه دوه یو درې پنځه دا عدد د کومه طبقې کې موږ ورته وایو یویز لسیز سلیز زریز لس زریز دا په لس زریز کې دی یعنې دوه پنځوس زره دی هغې کې او که چېرې دلته یو بل عدد راکړي موږ یویز ده لسیز ده سلیز ده زریز ده لس زریز ده سل زریز ده په لکو کې ده سل زریز ده او دلته یو صفر هم راکړي بیا موږ یویز دوه لسیز سلیز زریز مثلا نو لس زریز سل زریز میلیون ته خبره ورسېده خبره خو رسېږي یعنې هر عدد چې مثلا کې یو عدد بل ولیکل شي چې یو دا راته موږ ته ولیکئ موږ وایو چې یویز ده لسیز ده صحیح ده سلیز ده صحیح ده زریز ده چې وایو لس زریز ده او سل زریز ده دغسې ویل کېږي یعنې طبقې دغسې ویشل کېږي صحیح ده چې دغه درې طبقې اول لومړۍ طبقې په احادو طبقې یویزو طبقه کې ده او درې نور طبقې په زریزو طبقه کې ده یا دلته سوال چې موږ ته راکړي درې طبقې درې دا شو دی د احادو دی د زرو او دی د چې د میلیون ده خبره خو رسېده انشاءالله پس عددونه په موږ په حساب کې په څو طبقو باندې ویشو په درې طبقو اوس خو موږ او تاسو د عددونو په طبقه بندۍ باندې پوه شو اوس راځو د عددونو ویل لیکو د عددونو ویل موږ عددونه څه رقم ووایو کله چې موږ ته یو عدد راکول کېږي څه رقم دغه عدد ووایو د عددونو ویل موږ ته ډېر اړین دي کله چې موږ حساب وایو ریاضي وایو باید عدد چې یو چېرته لیکل شوی باید موږ هغه ووایو چې دا عدد څو دی ولې چې یو عدد ونه شو ویلی نو بیا هغو حساب ویل معنا نه ورکوي په طبقې باید وپېژنو تر میلیارده پورې حداقل پوه شو میلیارده په دې پوه شي دا ټول افغانستان کې هغه پیسې هم جګې ټیټې کېږي د میلیارد بیلیونه پورې دي صحیح ده خو پیسې نشته کله چې هغه پیسې هم راغلي بیا انشاءالله په حساب یې هم پوهېږئ صحیح ده که نه نو موږ همدغومره چې زده یي مثلا هغه خبرو کې کله ناست یاستئ نو موږ خبرونه ډېر اورو په افغانستان کې کله چې خبرو ته ناست یې هماغه وخت کې تاسو ګورئ چې کله بیلیون وایي یا کله میلیارد وایي نو تاسو پوه شئ چې میلیارد څو صفر لري چې شته وایي کوم عدد ته که نه مثلا که درې صفره و زر ورته وایو شپږ صفره و میلیون ورته وایو صحیح ده که نه او مثلا 9 صفره شو میلیارد ورته یعنې جګېږي او همداسې نور عددونه دي هغه طبقې مهمه نه دي نو ټول یې زده کولی همدومره مهمه ده موږ ته همدومره باید زده کړو صحیح ده د عددونو ویلو لپاره کوم قواعد دي موږ څه رقم باید عددونه ووایو کله چې موږ ته یو عدد راکول کېږي او موږ ته ووایي چې دا ووایي همیشه هم په یاد وي چې ښي نه چپ ته عدد په درې طبقو وویشئ طبقې زموږ زده دي چې لومړۍ طبقه احاد ده دویمه طبقه مثلا چې ده آفرین زر ده او بل زریز ده او بل طبقه میلیون ده بیا میلیارد ده دومره طبقې عددونه موږ ته راکول کېږي د ښي نه کیڼ خواته یا چپ خواته موږ عددونه په درې برخو ویشو او عدد چې کله وایو د چپ خوا نه ښي خواته یې وایو
صحیح شو. کمې طبقې کې په یاد وي ګران زده کوونکي، کله چې کومه طبقې کې ټول عددونه صفر راغلل، ټول عددونه صفر راغلل، یعنې عددونه اول سره رقم ویل کېږي. کله طبقې درې درې وویشلې، د هرې طبقې همغه عدد وایو او د طبقې نوم اخلو. مثلا که په میلیارد کې یو عدد نوم اخلو، بیا وایو میلیارد. مثلا میلیون د میلیون طبقه اخلو، بیا من دغسې لیکو همغه میلیون وایو. کومه طبقې کې چې عددونه نشته، صفرونه دي، هغې طبقې بیخي نوم نه اخیستل کېږي، یعنې نوم یې بیخي نه لیکو. لکه څه رقم ګورئ، زده کوونکي موږ ته کله یو سوال راکول شي، موږ ته وایي چې 4 3 1 5 2 1 6 د دې دا عدد څو دي؟ صحیح ده. موږ وایي د ښي خوا ته چپ ته درې درې طبقې، 1 2 3 دلته 3 1 2 3 دلته 3. موږ زده کړي چې دا احاد دي، دا زر دي، دا میلیون دي. نو موږ اول دې خوا نه چپ نه شروع کوو، اول د طبقې اول چې اخلو عدد نوم اخلو. څو ده؟ 4 طبقه چې ده میلیون، 4 میلیونو، 4 میلیونو. دویمه طبقې ته راشئ، څو ده؟ 315. 315 زره، یعنې 315 اخلي، طبقې نوم اخلي زره، 315 زره او 200 څو ده؟ 14 چې دا طبقه کوم نوم نه لري، همداسې اخر کې واخلئ که مشکل نشته. نو وایي 4 میلیونه، 315 زره او 200 څو ده؟ 14 په دغه شکل. صحیح ده. یا موږ ته وایي چې 2 1 3 1 5 2 6 1 3. صحیح ده. موږ راځو د ښي خوا ته درې درې طبقې، 1 2 3 1 2 3 او 1 2 3. دا طبقه احاد، یویز، دا زریز او دا میلیون. ښه، د دې عدد نوم څه ده؟ 214 څه شی؟ میلیونه. 152 زره، 600 څو ده؟ 614. ډېر څه ته ویل کېږي. یا همداسې موږ ته عدد راکول شي 5 2 0 0 0 0 1 3 داسې. صحیح ده. موږ ښي خوا ته راځو، درې درې طبقې، 1 2 3 دلته ته جدا کوو، 1 2 3 دلته جدا کوو، 1 2 دلته داسې. دا د یویز، دا د زریز او دا د میلیون. نوم یې واخله 52 څه شی؟ 52 میلیونه. زریزو کې چې نشته یې اخله منو. صحیح ده. آخر کې ولیکه څو؟ 52 میلیونه. دغسې عدد ویل کېږي. ډېر ساده. هر عدد چې مثلا عدد یو بل عدد ولیکو چې 2 1 5 3 8 0 0 0 1 3 داسې. صحیح ده. ښي خوا راځو، درې درې طبقې کوو، 1 2 3 درې دلته شو، 1 2 3 دلته شو، 1 2 3 دلته شو. اوله خانه یویز، زریز، میلیون، میلیارد یا بیلیارد. دلته څو ده؟ بیلیون. دا څو ده؟ 2 میلیارده. یعنې ولې چې طبقه یا طبقه د څه شي ده؟ د میلیارده. 2 میلیارده، 153 میلیونه، 800 زره او 14 دغسې. یعنې 2 میلیارده او 153 میلیونه او 800 زره او 14 دغسې ویل کېږي. هر رقم درچوي. صحیح ده. مثلا 4 لیکو، 0 0 ورکو، 0 2 1 3 0 0 0 0 دغسې عدد ویل کېږي. وایي دغه عدد موږ ته وایي چې څو دي. موږ لیکو اول د درې درې طبقې، 1 2 3 3 ویشو، 1 2 3 3 دلته ویشو، 1 2 3 دلته ویشو. نو دا یویز، د زریز، د میلیون، د میلیارد. 40 میلیارده، 2 میلیونه، 110 زره. اخو چې عدد نشته یې عدد نوم نه اخلي. بیا درته وایم 40 میلیارده، 2 میلیونه کې د تله 2 دي، میلیونه 110 زره، اخو هم چې نشته. صحیح ده که نه؟ اوس که یو بل سوال هم ووایم، یعنې ډېر یې کوم درته 2 1 2 4 3 1 5 6 0 0 0 0 0. صحیح ده. درې درې طبقې، درې دلته، درې دلته، درې دلته، درې دلته. میلیارد ته خانه رسېدلې، 140 میلیارده او 315 میلیونه، 600 زره. اخو مدد نشته یې نوم نه اخلو. بیا درته نوم اخلم 140 میلیارده، 315 میلیونه، 600 زره. اخو مددونه نشته، نوم یې نه اخلو. خبره خو رسېده. دغسې ساده عددونه لیکي. بس عددونه ځان ته لیکي، خپل نومونه اخلي. که عدد هم که اشتباه چېرته ولیکه، که پرې پوه نه شوئ، ویلګي زده کوونکو. اوس خو موږ د طبیعي عددونو په ویلو باندې پوه شو. اوس موږ بل د عنوان به زده وي، هغه عبارت ده د عددونو لیکل. د عددونو لیکل. موږ باید هر عدد چې موږ ته وویل شي چې تر کوم ځایه پورې موږ طبقې زده یي، باید هغه عدد ولیکلی شو. مثلا بعض وخت په ټلیفون کې موږ ته ویل کېږي، یو عدد ویل کېږي، موږ ته ویې لیکئ. موږ هغه عدد باید دومره استعداد ولرو چې عدد په تخته یا فرض مثال په ورق کې پوره کړو. یا کله چې موږ یو کله قرارداد لیکو، تاسو خو پوهېږئ د قرارداد په اصولو کې همدا دی، کله چې یو عدد مثلا لیکل کېږي، هم په پښتو ژبه لیکل کېږي، هم په همغه عددي ډول لیکل کېږي. موږ هم کله لیکو چې 100 زره، هم 100 زره لیکو چې یو ورکړو 5 صفره، هم په پښتو کې لیکو چې 100 زره. په دې چې هغه عدد کې کوم تغییر نشته، دلته موږ سند ورکړی چې موږ په پښتو کې دغه شی لیکلي او عدد هم دغه شی، یعنې کوم ترغلي پکې ونه شي. خبره خو رسېدې که نه؟ یعنې موږ کله قراردادو کې کار کوو، قراردادونو کې عددونه باید ولیکل شي. تاسو مو فرض مثال حساب ویی ده، الجبر زده زده ده، حساب هم زده کړی ده. کله چې مثلا کوم مجلس کې کښېنئ او کوم قرارداد خط باید لیکلی درته ډېر اسانه وي. یا پوه شئ دغه د څو صفره لیست رقم لیکل کېږي. خبره خو رسېدې. ګرانو زده کوونکو، په یاده مې چې
عددونه خو موږ مخکې ویلي چې عددونه د ښي خوا طبقه بندي کیږي او د چپ خوا نه څه کیږي ویل کیږي. همداسې عددونه چې موږ ته راکول کیږي د چپ خوا نه څه کیږي د چپ خوا نه لیکل کیږي. کله چې موږ ته یو عدد راکول کیږي موږ ته یې ولیکئ، هر عدد لیکو په همه خپله مربوطه طبقه کې او ټول عددونه پوره کوو. کله چې یو عدد راکول کیږي چې یو طبقې نوم بیخي نه اخیستل کیږي، مثلا میلیارد وایي میلیون نه وایي، د میلیون طبقې په ځای بیا صفرونه لیکو. لکه سره رقم موږ ته مثلا لکه سوال راکوي موږ ته وایي 200,000 15 ولیکئ یا 200,000 115 ولیکئ. موږ لیکو 200,000 115 نو لیکو 200 دا د زره 200,000 115 دلته ورکوو د 200,000 115 شو. ډېر ساده لیکو. صحیح ده؟ یا فرض مثال موږ ته وایي چې 2,110,050 یعنی 2,110,050 50 دلته ورکوي. تاسو پوهېږئ یویز طبقه 3 خانې لري 50 راغی او یوه طبقه یې نشته د هغې په ځای به دغه خوا صفر ورکړي، یعنې کوم طبقې نوم چې نه اخیستل کېږي هغې په ځای به څه ورکړي صفرونه ورکړي، دلته هم صفر ولیکئ. نو دا 2,110,050 جواب شو. صحیح ده؟ یا موږ ته وایي 22 میلیون لیکو 22 میلیونه 110 دلته لیکي 110. نو دغه دلته موږ ته 22 میلیونه ویل 110 مې ویل، خو موږ ته د زرو هېڅ نوم وانه غوسته. کله چې د چا نوم نه دی اغوستی د هغې په ځای موږ څه لیکي صفرونه لیکئ. دغه عدد موږ پوره کړه. یعنې درې طبقه یوه طبقه وه 3 خانې لري، د 3 خانو په ځای څه ورکړو صفر. ولې چې دې سوال کې بیخي نوم رانغله. نو 22 میلیونه 110 جواب شو. یا همداسې موږ ته وایي 2 میلیارد او 2 ولیکه 2 میلیارد او 2 نو موږ لیکو 2 میلیارد 2 اوس دلته میلیون هېڅ نوم یې وانه غوست، دا 3 طبقې خالي، د زرو نوم یې وانه دا 3 طبقې خالي او فقط دلته د 2 نوم واغوست، همغه اول عدد شته ده. صحیح ده؟ نو د دې هم دا 3 عددونه نشته، 3 واړه په ځای صفر، دا هم 3 واړه عددونه نه لري، 3 په ځای صفر او دلته هم 2 شته 2 نشته، نو دې دواړو په ځای هم چې به ورکړو صفرونه 2 میلیارد او څو راغی دغسې لیکل کېږي. یعنې څومره افاده چې غټه وي، یعنې څومره جمله چې غټه وي مشکل نشته ده. اوس مثلا کتابو کې لیکلي غټ عددونه راته لیکي، مثلا درته وایي 33 میلیارده. صحیح ده؟ 33 میلیارده ورکړه، 130 میلیونه 130 ولیکه، 200,000 200 ورکړه، 320 ورکړه. عدد بیخي ساده لیکل کېږي. صحیح ده؟ همغه عدد د 33 میلیارده 130 میلیونه 200,000 320. یعنې عددونه ډېر په سادهګۍ باندې لیکل کېږي. صحیح ده؟ یعنې هم تاسو باید اوس په دې باندې اوس نو بعد دې تاسو کوی شئ چې هم عددونه پرتله کوئ، هم طبقه بندي کوئ، هم یوې وایي هم یوې لیکئ. یعنې کله چې یو عدد درته ویل کېږي لیکلو په دې شیانو باندې ډېر ساده پوه شو. صحیح ده؟ د نن لپاره درس همدومره بس ده ګران زده کوونکي. هیله ده چې دا درس مو زده کړی وي او کوشش وکړئ د نورو ملګرو ته هم ورسوئ چې د صدقې جاریه ټولو ته د درسونه ورسیږي او هغوی هم ترې ګټه واخلي. نو تاسو د نیکو نظریاتو په تمه یم. ښه وخت ولرئ. په مخه.